ننګرهار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د قیمتي ډبرو د پیر او پلور مارکیټ پرانیستل شو. چارواکي وایي دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرایټ او قیمتي ډبرو سوداګریز شرکت له لوري ترسره کیږي. دوی صادرول غواړي یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي. ان شاء الله د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره ورسره ونډه اخلو. کوشش به همدا وي چې څومره هم کېدلی شي د افغانستان د ملت دپاره موږ خیرازي غواړو او غوښتې هم ده انشاءالله او دغه به زموږ کوشش وي. او زموږ همدغسې د نورو هیوادوالو د پانګوالو څخه هم دغه تقاضا ده او هیله لرو چې افغانستان ته راشي، د افغانستان په آبادولو کې موږ سره مرسته او کومک وکړي. دا انشاءالله العزیز یو مکمل او ډېر ښایسته فرصت الله جل وعلا شانه موږ تاسو ته خصوصا افغانانو ته په لاس راکړی. د یاد شرکت رئیس وایي دغه مارکیټ په جوړېدو باندې 3 میلیونه ډالر لګښت راځي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول به پکې 200 کسانو ته کاري زمینه برابره شي. نوموړی وایي په دې مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلی او اخیستلی شي.在您的支持帮助下我们با حمایت و کمک شما ما مطمئن هستیم و می‌توانیم مارکت خود را بهتر و بهتر بسازیم. مارکت را به مارکت تجارتی نفرایت و سنگ‌های قیمتی با شهرت خاص در افغانستان، چین و جهان تبدیل نماییم. سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان را به تمام جهان برسانیم. در زمینه تمام قوانین و مقررات دولتی را به شدت رعایت می‌کنیم. د ننګرهار ولایت استازی بیا وایي د دې بازار په جوړېدو سره به قیمتي ډبرې د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړي. موږ ضرورت وګڼه چې دغسې مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو، خلاص کړو، تر څو خلکو ته تجارانو ته د کار زمینه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولی شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، خپل دې مارکیټ ته به مال راوړي او دې مارکیټ کې به عرضه کوي. مختلف خلک به په دې کې خارجیان راځي او ترتیب هم همداسې ده. انشاءالله په دې کې به چینایان هم وي، خارجیان، نور جاپان، نور ملکونو خلک څوک چې راځي دلته کولی شي بدوباش وکړي، ووسیږي او دارنګه دلته خپل هغه بیه بقاله وکړي. د قیمتي ډبرو سوداګرو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول ختیځ کې تر 12 ډوله قیمتي ډبرې موندل کیږي چې تر ډیره په صادرولو کې له ستونزو سره مخ وي. سوداګر وایي حکومت د بازار د جوړېدو ترڅنګ د قیمتي ډبرو د غیر قانوني صادراتو مخنیوي په خاطر نړیوالو بازارونو ته لارې پرانیزي.